وروستیو سیلابونو د میدان وردګ ولایت په ډیری سیمو کې خلکو ته مالي زیانونه واړول چې د پیښو پر وړاندې چمتووال ریاست چک ولسوالۍ کې د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو لاسنیوي په موخه له 296 کورنیو سره د څه باندې 6.5 میلیون افغانیو نقدي مرسته وکړه. 296 کورنۍ دي چې طبیعي حوادثو ریاست تر چتر لاندې د DRC موسسې له لوري سروې ترسره شوې وه. نن ورځ هرې کورنۍ ته 2000 افغانۍ ورکول کېږي چې ټولې 6 میلیونه 15,12,000 افغانۍ کېږي. مرسته اخیستونکي وایي روان کال د طبیعي پیښو له امله یې ډېر زیان لیدلی چې دا مرسته ورته تر ډېره بسنه کوي او لا هم د لاسنیوي غوښتنه کوي. سیلابونه راغلي دي چې خلکو ته ډېر زیانونه واړول، مځکې لاندې کې او دوکانونه یې د خلکو یې وړل، خلک یې ډېر سره ژوبل کړل، خلکو کورونه یې وړل. کم وخت لپاره د ضروري مصرف د لپاره کافي دي، نور خو موږ خلک ټول قرضداران او د پیښو پر وړاندې چمتووال ریاست مسؤلین د مرستو د شفافیت پوره ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په راتلونکي کې هم د دا ډول مرستو د ورکړې پلان لري.